رسول الله مبارک ته خبر را ورسېد په دغه نهم کال د هجرت باندې چې جی اصحما صالح اصحما هغه نجاشي باچا چې رسول الله مبارک خط مبارک وتلاړ او هغه خط را واغستو د منبر نه راکوشو تعظیم او کو د خط عزت او کو عزت ادب په دین کې ډېر لوی شی دی ادب چرته بے ادبي نه ونشي نه د علما او نه د دین بے ادبي الله تعالی ته بيخي نه د خوخه چا چې بے ادبي کړي د همیشه خدای پاک ذلیل کړي د یاد ساتي د دین بے ادبي کول دا د ایمان خطر ده د دین ناقدری کول بے ادبي کول دا د ایمان خطر د عزت مندو شرط د دین د یو ورکوټي چې من زما په ذهن کې ورکوټي زما واست په ذهن کې هغه ته په ذهن کې ورکوټه اونګورو او هغه ته سپک نسبت اونکو اسنه چې الله تعالی د هغه سپکوالي نتیجه موږ په دنیا کې واخلي دغه نجاشي باچا دی کنه د حبشي لوی باچا دی گورنر دی په لکاو خلق د په تابعداري کې دي لاس په نامه او تولاړي رسول الله مبارک خط چې ورور رسیدو د منبر نه راکوشو خکتا هغه خط مبارک د رسول الله مبارک را واغستو او پسترګو پسې اونې ولداسي او خپلې کو خسته خپل کو پزړه پسې اونې ولو او به ویلي زبر خپل رعیت سره مشوره کوم کچرته اجازت ما ته دې خبرې ملاو شو چې زه ایمان راوړم مسلمان شم نو زه مسلمان شم که اجازت ملاو نشو خلق را سره اختلاف کو او په ملک کې اختلاف جوړېده نو بیا به د حکمت عملی په بنیاد باندې زبل قدم اوچتم خو به هر حال په دې کې ډیرو خلکو د تاریخ د خلکو اختلاف هم دی څوک مسلمان شوی او څوک نو مسلمان شوی خو به هر حال یو نیک انسان دی چې کله وفات شو رسول الله مبارک ته خبر را ورسېد یا رسول الله مبارک اصحابه وفات شو رسول الله مبارک فرمایل انا لله و انا الیه راجعون رسول الله مبارک صحابه کرام راغون کړل رسول الله مبارک ته الله تعالی ټولې پردې دا لرې کړلې اصحابه ته بالکل مخامخ وړاندې کې خودلې شو څومره په میلیونو فاصله ده په میلیونو په سوونو میلیونو فاصله ده د حبشي او د مدینه په میانس کې لری زید لری زید چرته حبش او چرته مدینه منوره په 100 کیلومتر او په 100 میلیونه فاصله ده او هغه اسحامه چې کله په حبشه کې وفات کیږي رسول الله مبارک ته خبر را رسید رسول الله مبارک فرمای صحابه کرام ته ای خلک استاسو یو ورور وفات شوی دی وی راځي چې پاغه باندې جنازه و دا رسول الله مبارک یو خپل شان نو بس رسول الله مبارک نیت او تړل صحابه کرام پس شاته ودرېدل او پس هم پسې جنازه وکړه زمونږ د امام صاحب مسلک دا دی چې غایبانه جنازه کول دا د امت لپاره جایز نه دي رسول الله مبارک دا شانو الله تعالی هغه تخپل د دنیا ټول رازونه او ټول پردې ښکارا کړی وي امت هغه سینه دی د امت لپاره د جنازې خپل شرایط دي مړی به حاضر وي مسلمان به وي منافق به نه وي کافر به نه وي يهودي به نه وي عیسائی به نه وي دا د مسلمان د جنازې لپاره شرایط دي مړی به بالکل د امام مخې ته پروت وي مړی به د امام مخې ته پروت وي مسلمان به وي عیسائی يهودي نصراني وغیرہ دا بنوي د پاکي عقیده والا سره بوي نو په دغه پس بیا جنازه به ډایرکټ په ډایرکټ کیږي غایبانه جنازه زموږ په نسبت نشته دي البته امام شافعي صاحب د پیروکارو هغه وی چې غایبانه جنازه کیږي په حرم شریف کې تاسو اوسم چاته لیدلی کله چې یو نیک سړی وفات شي یو نیک انسان د دنیا په هر ګوټ کې وی مشهور انسان وي په نیکی کې شهرت لري بزرگ وي نو په حرم شریف کې اوسم زما چې څومره خیال لږه چې ما دوه درې کتابونو کې مې دا خبره ولیدله د اوسم الته د رواج دی چونکه شوافع دي کنه د شوافع دغه عقیده ده د شوافع دغه مذهب دی هغه وی غایبانه جنازه کیږي نو هغه په هغه مړي باندې بیا جنازه کوي الته داغه نیت وتړي بس وی رسول الله مبارک یو نیک سړي جنازه کړی دا چې په 100 میلیونه لريو کارېدو نو صحابه وتا او جنازه وکړلان وی بس منګم په دغه نیت باندې کو نو لهدا دا خپل دلیل دی زمونږ خپل دلیل دی زمونږ خپل شرایط دي دا خپل شرایط دي نو چې چاته موږ ته نشي ولې چې تاسو په غلطه یې هغه بیل مذهب دی دا بیل مذهب دی نو عزتمندو غرض دا چې رسول الله مبارک د دین یو خبره موږ ته نه د برېخي هر خبره را واضح خودلې ده خو صرف عمل کول زمونږ نه پاتې دي نو په دین باندې به عمل کو رسول الله مبارک په سنتونو باندې خپل بچي خپل کور خلق خپل ځان دا ټول راوړو آسان دي کنه چې سړی سنت حبیب هم ځان لواخلي کنه سنت حبیب ورکوټه کتاب دی او بکور کې د ځان سره کیدی بکور کې پروتي یو فضایل اعمال پروتي دا دوه شیزونه پراته نو بس ان شاء الله چې دا کور کې برانا رڼای
سنت حبیب نه چې یو پاڼه وې کنه د ورځې ماخستان ټیم کې ټول کور وته راغونډې او د موبایل په ځای باندې او د ټي وي په ځای باندې ډېر لږ ټیم سړی ورکوي کنه نو امید دی چې انشاءالله دا ډېر ښه اثر پرې